اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ وی کہ زو پخپلا پا پیغمبر علیہ السلام درود وی، زما فرشتیم پا نبی علیہ السلام درود شریف وی، او اے دا ایمان خاوندانو تاسم پا پیغمبر علیہ السلام درود او سلام وائے، تاسم پہ وائے. گورا دا اللہ حکم شو. فرق سشو اغا سجدہ اغا تعظیمو دا آدم علیہ السلام اغا صرف فرشتو کردے دے، او درود شریف یواز فرشتو تا اڈر ندے، چاہتا اڈر دے، وایا فرشتو تم دے امم تم دے، او تر قیامت پور انسانیت تا دے. دا یو فرق. دویم فرق سے دے اغا سجدہ صرف فرشتو کردے وا، او دا درود شریف پا پیغمبر علیہ السلام اللہ پخپلا موئی. اغا سجدہ دا آدم علیہ السلام یو وقت کیو شوا خلاص شوا، باس یو ٹیم اغا سجدہ شوی دا، او پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایا یو وقت کی دی اکنا عمر لبئی، عمر لبئی. دا برکات شو، دا غی یو جلک شو دا آدم علیہ السلام دا تعظیم یو جلک دل تراغی غا سجدہ تعظیم دا لویا دا آدم علیہ السلام دا اظہارو چی دا یو لوی سڑے دے ذکر فرشتے ورطا سجدے کئی، نو دلتا اللہ دا نبی علیہ السلام دا لوی والی ذکر مکو چی دام دے لوی عظیم شخصیت تے و دو عظمت دینا معلوم کے چی زب پل درود شریف وے. دا اللہ درود شریف سرے رحمتون نازلول. گورا یو وقت نا ہمیشہ رحمتون نازلول، او دما فرشتیم دا دعاگانے کئی چی اللہ رحمتون پہ نازل کا. دینا پتہ لگے دلا چی دا اسمان چی سنگ منگ دلتا درود شریف وایو، دا دینا دا معلوم شوا نو پا اسمانونو کے فرشتے، پا زمکو کے فرشتے، پا دی اونو بوٹو کے جو سمر فرشتے دی ہم پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وای. یوازی منگ نو اغی ہم وای، او تر قیامت پوری بوی لکے گی دا سمر لوی برکت تی دمارونو. دینا لوی برکت بل کی دی شی نشی کے دے. نو صحابت تپوس کی دے نبی علیہ السلام نا هذا السلام قد عرفنا ہو، دا اللہ رسولہ منتخو اللہ پا قرآن شریف کے حکم کو کہ درود موائے و سلام موائے. نو سلام خو منگ پیجے نو اگا سنگا دی کہ در تا مخامق شو نو منگ اوائے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ برا دلتا سے مخامق با ادر دل نو سلام بے واج هذا السلام قد عرفنا خو من پیجنو پا یو بلم سلام چو پتا ہم سلام چو. دا خو من تا معلوم دی، دا خو زمون پا معاشرہ کی مشہور شعر فکیف الصلاة علیکا، درود شریف بدر باندی سنگا وایو. صلاة دا تپوس دا درود ذکر کئی کہ صلاة پا لغت کی دعا تاوئی من تا چلو خایا، او دا صلاة نورم دیر مانی دی. سلام خواسانو پی جندے چی خلق یو بلتا سلام کئی. کیف الصلاة علیکا پا دی درود شریف مو پیکا چی دا صلاة ستوئی، دا درود ستوئی. دا دی مانا خو دعام دا، دا دی مانا خو معانی خو نورم دیر شترے. نو نبی علیہ السلام ورطا او فرمائل وی کہ پا ما درود شریف دا سوائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو دائی وتوخو بل ذاکی وتداس خول دے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل ذاکی وتداس خول دے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. داس نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو تا پا مختلف اوقاتو کی خود لیدی. زمارونو درود شریف اغا عبادت تے، اغا عبادت چی اللہ فرشتو تم حکمو کچی وائے با. اللہ دا چی عبادت نہ کئی، دا اللہ دا درود شریف دا مراد رحمتو نہ رالی گل دی. سوال چی کہ اغیت عبادت وئی نو سوال فرشتیم کئی او سوال منگم کو. اللہ خو چانا سوال نہ کئی چی اغیت منگ عبادت وائیو. نو اللہ پا خپل رحمتون پا نبی علیہ السلام ہمیشہ رمارنی اور علیگی. او دا چی کلا امت پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وئی، دا پیغمبر علیہ السلام دا پارم برکت تے، دا امت دا پارم برکت تے، او فرشتیم پہ درود شریف وئی. نو تاسو تم دا درخواست تے چی درود شریف لگ زیاد وائے پا نبی علیہ السلام. خواہ سمرہ چی موس کی گی نو پا حضور پاک درود شریف وائے. اس بعد خلق سوال کئی کہ دا درود شریف فیدہ صدا ممکن دو وایو کہ یا اللہ پا نبی علیہ السلام درود رحمت رو لے گی، نو کہ منگ وایو کنا اللہ پہ رحمتون را لے گی نو سفیدہ شودہ دے. زمان پا دی وڑا خلب سوشی کہ دا دیر ہوئیم کہ اللہ تا پہ درود شریف رو لے گی، تا پہ رحمت رو لے گی، نو دا دی سفیدہ دا. نو علماء جوابونا گرن کئی خستاس و رپوئی دا پارا آسان جواب دا تاویم، دیر آسان جواب. اگا دا چی تا بیٹری راوالی بیٹری او دی دیوال تے مخامخ اونی سے
خشته دیوالی ښکلی دیوالی دا ګور یو نظیر درته ښیي مثال نه دی چې دیوال ته تا هغه بیټري ونیسې نو دا هغه بیټرۍ هغه رڼا او عکس تا په دې مخ راپرېږدي که نه راپرېږدي راپرېږدي که نه راپرېږدي چمک در باندې راپرېږدي څومره چې دې نږدې کړه چمک در باندې راوځي نو د دې بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسېږي الټه تا ته فایده ورسېده هغه چمک تا ته راپرېوته تا ته لاره ښکاره شوه دغه رنګې زما د درود شریف فایده نبی علیه السلام ته رسي که نه رسي الله خبر ممکن ده وبرسي ممکن ده زما د بیانانه ولا زیات برکتونه خدای ورکي لیکن د هغې هغه عکس د هغې هغه شعاع د هغې هغه رڼا واپس زما په مخ راپرېږي زه پرې خشته ښکارم لاره ما ته ډولی کېږي ما ته لاره ډولی کېږي زه پرې سفر کوم دا د درود شریف برکات او خشته برکت ته زه ویم زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبی علیه السلام درود ووی د باندې خدای پاک لس برکتونه نازل کي دنه به خدای لس ګناهونه ورجوي دله به الله لس نیکۍ ولیکي یو وخت نبی علیه السلام مبارک خپه او پریشان ناستو حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله خپه پریشانه نبی علیه السلام او وی زه خو الله یو خبرې لره ولیږلم ورشه پیغمبر علیه السلام ته ده ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووی د ده نه به زه لس ګناهونه ختم کم لس به وله نیکۍ ولیکم لس به پې برکتونه نازل کړم رضیته اوس خوشحاله شوې که اوس هم نه خوشحاله نبی علیه السلام وفرمایل رضیتو اوس خوشحاله شم دی برکت دی د درود شریف لیکن د ټولو نه ښکلې برکت څه دی زما په ذهن کې هم راځي هغه دا دی حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته څوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي هلته مخامخ چې ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او وړه کې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیه السلام ووی زما دا صلات او سلام نبی علیه السلام اوري مخامخ به ورته ووی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا درود الته کې وایا او چې دلته کې وي په پاکستان کې په افغانستان کې یو ځای بل ځای نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلى علي نائيا دی لرې د زمانه او په ما درود وی ابلغته هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه ولی حدیث کے راضی من صلی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض دا اللہ فرشتی دی پر مقدس مکہ چکرے لگئی دا فرشتو مختلف ڈیوٹی دی دا چا پا اونو کی ڈیوٹی دا دا چا پا کانو کی ڈیوٹی دا چا پا اوبو کی ڈیوٹی دا چا دا مور گیڑا کی دن پا بچی باندی ڈیوٹی لگے دلے دا او دا باز دا درود شریف دا پارا خاص فرشتے اللہ مقرر کردی دی ان للہ ملائکتا دا اللہ فرشتی دی سیاحین فی الارض پر از مکہ کی چکر لگئی یبلغونی عن امتی السلام دا امت نمات سلام را رسی زما امت چی پا ما سلام وی نو اغا سلام ماتا دا امت دل تک را رسی نو زویم اکثر ویم چی دا درود شریف او یو حدیث کی رازی وی فرشتہ زی نو نبی علیہ السلام تداوی اللہ فلان کی دا اللہ رسولہ فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دمر درود شریف ویلی دی فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دمر درود شریف ویلی دی نو چې دا درود شریف دا برکت نا ستا نوم دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے واغشتلی شی یا ستا دا پلار نوم دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے واغشتی شی دا دین الوی خیر و برکت بلشتا سونا بخوشالی نبی علیہ السلام چی فرشتہ وطوئی چی دا تورنگزو فلان کی دا فلان کی زوی پتا دمر درود شریف ویلے دے اب سونا خوشحال شي او ګورا ور خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی ور سره خوا کې حضرت عمر فاروق تیاران دي هغه سمره خوشحال شي ممکن دا چې هغه دعا مو کی چې الله رسوله د خو پتا ډېر درود ویلي دي او دله به سفارش هم کې او د باندې د خدای رحم وکي ممکن دا انسان دی ممکن دا چې داسې وویلی شي نو دا د درود شریف برکات تیرونو نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایي ها ډیر زیات درود شریف وایه دی که ډیر لوی خیر دی او ډیر برکت دی پکې یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف ووایم دی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړم چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم چې
چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم. وی ډېره ښه ده فان زدت فهو خیر. وی که دې نه دم زیات که نو بهتره به وی ښه دوه حصې ټیم به تا له درود شریف ویم یوه حصه کې به زه ځان له دعا غواړم. وی ډېره ښه ده فان زدت فهو خیر. که دې نه دم زیات که نو ښه وی. وی ښه ده الله رسوله د دې نه زیات به م تاله ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم نو. وی ډېره ښه ده خو که دې نه دم زیات که نو ښه وی. صحابي څه وی؟ وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم ځان لاړو دعا نه غواړم. تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم. حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همکا و تغفر ذنبکا. وی بس خبره خلاصه شوه. سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخي نو خدای به دې مفتو کې وبخي. چې ما باندې درود شریف او دعا نه کې نو تغفر ذنبک ګناه به دې مکمل وبخلی شي. او تکفا همک سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانو نه خلاص کې. هلکه لویه خبره دا ده که نه که بیماري ده نو هم پریشاني ده که بچی نشته نو هم پریشاني ده که دشمني ده نو هم پریشاني ده که جګړه د چا سره کړې ده نو هم پریشاني ده او که پیسه د سره نشته نو هم پریشاني ده که روزګار د سره نشته نو بیا پریشاني ده که نوکري د چا نشته نو بیا پریشاني ده که کور کې جګړې دي نو بیا پریشاني ده که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشاني ده خو هر شي کې پریشاني ده که نه. نو اذن تکفا همک پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي که مالی دي که بدني دي که د کور دي که بار دي که د اولاد دي او که هر څه دي او ګناه به دې وبخلی شي. دا د درود شریف برکت شو. او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده وی درود شریف یو په ولاړه به نه وی او که دې ووي نو دا چل به راباندې وشي او قبلې ته به دې مخي او که بل خوا دې مخ کړې نو ګورې دا چل به دا د درود شریف دشمنان دي او بې اودسه به نه وی او که دې ووین دا چل به در باندې وشي. نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلان کې دا چل شوی دی ته جوړ په ولاړه درود شریف ویلی دی. پلان کې چې دی که نه ګوره که ملی خوږېږي دا جوړ د بې اودسه ویلی دی. پلان کې چې دی که نه وایي په سر یې درد دی ښه دا جوړ د بې اودسه ویلی دی. بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی دا جوړ د درود شریف په بې اودسه ویلی دی. دا بیا شکونه راځي دا نشته. اصل مسله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی. زما په خبره پوه شوې اودس ډېر بهتر دی. ښه دا ده چې اودس وکړه قبلې ته مخ کا التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه. څومره چې د آدابو خیال ساتي په دې آدابو دا شی نور هم خشته کېږي. لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتۍ کې دې راوړل او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ واله بشیره داسې خو په دې خوشحالېږي که نه. نو هسې دې وله پلاستیک ګوتۍ کې مټۍ واغېشتل چې هم بشیرجانه دا دې مبارکي شوه واله او یو دا دی چې هغه مټۍ وله په ښکلې ډبي کې بنده کې اشکری کې پلاستیک پې د پاسه چړو کې ګلونه پکې دی. نو که د هغې نه کمه مې اودله دې راوړه دې به پې ډېره خوشحاله شي. نو دقه رنګې که درود شریف اودس دې وکړو قبلې ته دې مخ کړې او تحیه شکل کې هم کېناستې او شپه هم د جمعې وي مثلا نو ډېر لوی مزېدار ګفت ته جوړ شو. څه ته جوړ شو؟ ګفت. الله به پې ډېر خوشحاله شي. لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي که په ولاړه مې نو وایه په چا څوک به اودس کولی شي څوک به نشي کولی. څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم قبلې ته مخ کولی کم ځای شم. نو چې څومره درود شریف وایي د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي په اودس کې هم ویلی شي. درود شریف هم دغسې دي. د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي او په ناسته هم ویلی شي. قبلې ته دې مخ هم ویلی شي او که قبلې ته دې شا هم ویلی شي. دقه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه ښه هر وخت درود شریف وایه. نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ. دا یو. دویم ته ویې لکه آدم علیه السلام له خو الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی هغه جنت کې اوسېدلی دی. نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی. د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی جنتونو ته. جنتونو
ډېر مزیدار. نو ما تپوس وکړو لمن هي، دا د چا دی دا بلډینګ؟ وی دا ستا د یو امتی دی. ما وی چې زما امتی څوک دی؟ وی عمر نوم دی، د عمر فاروق د پاره دا محل جوړ شوی دی. وی عمره ویړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم، خو ته ډېر غیرتي، ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم. کیسے نه سبا پړه کې د اخسرا نشي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نشوې. فذکرت غیرتک، حدیث بخاری کې راځي، ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شوم. نو حضرت عمر اجړل، ډېر اجړل. ابک اغارو یا رسول الله، د الله رسول زه به په تا غیرت کومه، په بل چا هم نه. نو پتا چې ته وردن نه شوې خو زما دپاره فخر دی. او بلال پورې به ټوقې کولې، خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی. هسنګه یو ډېر خشته محل و، مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره، هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته، دومره ښکلې وه. نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی، دا ښځه څوک ته؟ وی په خپله دې تپوس وکړه. نو خوب کې سړی مکلف نی، ښځو نه هم تپوس کولی شي. دا منامي معراج دی. او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی، بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي. دواړه دي، یا منامي یا یقظتن. تپوس ته کوي، وی تپوس ته وکړه. او جبریل علیہ السلام چې بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به کوله. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ته څوک دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتی دی بلال نوم دی، دا د هغه محل دی. وی ته څوک یې؟ وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم. نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی، دننه وردننه شوی دی. د هغې د په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام. د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي. دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی. را به شو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته. د نوح علیہ السلام څه کمالو؟ د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل. دعا یې وکړه د الله په دربار کې، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای چې د کافرانو نه په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی. نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیہ السلام سره د او یو کم و بیش یا دریو یا دو یو مسلمانانو الله په کشته کې بچ کړ. د حضور پاک دې کمال ته وګوره کنه. په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیہ السلام، هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لري باچول او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته صادر اچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنگ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیہ السلام دشمن د نوح علیہ السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیہ السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې گلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، اے اورا په ابراهیم علیہ السلام یخشا خو سلاما اسنه دومره یخشي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنکې، معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا داغه اور په ګلې گلزار شو، اور په سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی، حضرت انس د پیغمبر علیہ السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیہ السلام یو رومال را کړو نو چې کله بخیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو هغه د ابراهیم علیہ السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځي؟ پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی، لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځي.
دیکھ که دا سونه مزیدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته. ښه که ته وی چې د ابراهیم علیه السلام خو یو عظیمه معجزه وه او کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره د عراق نه روان شو څومره مزل یې وکړه پیاده او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیه السلام رواره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کو چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال. نو هغه کمال خدای پیغمبر علیه السلام لم ورکو د مکې مکرمې نه په هجرت وکړو او کوم طرف ته ورسو مدینه منورې ته او مدینه منوره کې په دوه جماعتونه جوړ کړل یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی دوه جماعتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جماعت دی حقیقت دا دی چې مبارک جماعت دی لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی. د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی او یو روایت کې یو په 500 دی. او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو د هغې څونه برکت دی هغې کې 2 رکعته مونځ د عمرې برابر ثواب لري. دا برکت شو هغه برکت خدای ورکو. او ابراهیم علیه السلام که ته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما درته مخکې و چې آدم علیه السلام جوړ کړی و هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړی نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو قریشو چې کله جوړو. یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته. د هغه څه کمالاتو د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه رو بروله نو زمزم چینه راخوټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي لا ماشوم بچی دی د مور پی خوري او خپه والا جبریل علیه السلام رو بروله او د زمزم چینه پیدا شوه. دا څومره لوی برکت ډېر وی واقعي برکت. دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. اسنګه هغه دا جسمانی برکت دی هغه روحانی برکت دی. دا غي مثال به درکم. نبی علیہ السلام فرمایي یو ځل او فرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیهات ډېر کوي خو اسانه غوندې توجیه چې د تو کومه څه شی دی هغه دا چې د قیامت پر ورځ به دا ریاض الجنت دا باغچه د باغچو د جنت دا به الله راوالي په جنت کې به کېږي او دا منبر دا به الله راوالي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجې نه علما لیکي وایي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستې ما نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کې او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني. ډېر دقه وی چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر لراوستم او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبری علی حوضی په حوض کوثر په غاړه پروت دی نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی. هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نورم زیات که لیکن هغه روحانی برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیه السلام فرمایي وی زه به خپل امت لا د حوض کوثر نه اوبه ورکومه او هغه حوض کوثر چې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي او اوبې د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. را به شو ورپسې حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام له الله څه برکت ورکړی کونټی خدای ورکړی او ورته وی دا کونټی په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې څنګه الله وی زما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون هغه سره به څه کومه خو بلا ده بلا سره به څه کومه وی فکر مه کوه یو 2 معجزې دله در کومه یو دا کونټی ده یو ید بیضا
دا لاس دی کونټی به دې څنګه چې بس دله ورشي او دی خوا دی خوا کوي په ځمکه ورته غورځوه او اجدها خامار به ته خدای جوړوي ګوتې وروړه بیا به کونټی کېږي او دا لاس دی سینه کې ودمم یدک فی جناحک دی سینه کې د ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا راوباسه نو تخرج بیضا من غیر سوء تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني من غیر سوء آیتا اخرى برګې مرض به پینی چمک به وي رڼا به کوي زه دا دوه دې نښې شوې فرعون له ورغی ورته مخامخ ودرېده او نیغ ورننوت او داسې هیبت الله ورکړی چې په لاره کې پولیس والا تپوس غدرې ونه کړی شو چې ته څوک یو چېرته ځې بس نیغ ورننوت فرعون ته تخته مخامخ ودرېده هغه هم حیران شو چې دا هلک څه کوي چې نیغ راغی بغیر د پروټوکول نه او بغیر د پولیس نه نیغ پراننوت ته څوک یې لکه و دلته څنګه رالې وی د الله استازی ما ان رسول هارون علیه السلام ورسره دی هغوی پېژنده زه د الله مونږ پیغمبران یو تا یرو د خدای د عذاب نه هغه وی دا څه کې زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استازی ما موسی علیه السلام کونټیله ټق ورکه په ځمکې وغورځوله چې وی غورځولې او اجتهاد جوړه شوه او فرعون غروال او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخت یې څو لړل غل ته وبېدل غل دستونه ته وبېدل او چیغې یې کړې شي اوچته وه چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها دې ته د خدای مدد وایي د الله مدد وایي قسم دې که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي دغې ته مدد که د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي او د هغه دربار کې دوه په دوه دي داسې معجزه والا خدای ورکړله داسې کمال موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شو او لاس به یې راوویسته او به پړقېده رڼا به یې کوله دا دوه شو خیر هغه خو بېرته ساحر او بیا مقابله مو ګټله لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره نبي علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه نو یو ښځه راله نبي علیه السلام ته یې وی زما یو غلام دی ترکان دی نو که دې خوښی نو چې تاله یو منبر پې جوړ کم یو منبر دله پې جوړ کم نبی علیه السلام ورته وی بالکل جوړ کا نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې هم دا و دا غزونه احد سره خوا کې هم ځنګل کې و نو هغې کې د غز د لرګي نه وله منبر جوړ کړ درې پوړۍ وې درې پیغمبر علیه السلام یې پرې بره په دې درېیمه پوړۍ باندې کېناستېده نو درې پوړۍ وې د هغې حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په دویمه پوړۍ کېناستېده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درېیمه پوړۍ کېناست هغه ویله زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم په درېیمه به کېناستېده چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان اوس په کویانو کې ناستو یو به د بل نه لاندې کېده او بل به د بل نه لاندې کېده هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړ چې جوړ یې کړ د ستنې د خوا نه راغې د اول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم یو څو کسان ورو ورو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاو نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کېناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي یاره دا ما لیدلې دي تاسو ته پته نشته غوا چغې وی چې بچې ته یې خوا کې میخه په بچي پسې چغې وی چیلی ورپسې چغې وی خو چې د اوښې نه دې بچې اخوا که یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل هلته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته را بچې اخوا که د دې اوښې نه د ګېته لرې که نو هغه ما ته هغه ورېږه وي دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی ورپسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې نو هغې ستنې داسې وجړل لکه
لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي. نو حضور پاک زر ورغې لاسې پې راښ کړ. او خصائص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلی دی چې نبی علیه السلام دې تپوس وکړ، ورته وی ما پسې دې جړل وي. او وی وایه څه غواړې؟ دوه خبرې دي. اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري. زرغونتیا ده ستنې خو جون شو که نه. او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به د جنت ته بوځي، نو په جنت کې به د جنتیان میوې خوري. نو هغه ستنه مو خیاره وه. وی د الله رسوله دویمه خبره مې خوښه ده. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري. ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده. ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو. د خدای انبیا دي، هم عظیمه معجزه وه. د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده، خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو، دا دغه نه لرګي نه مار جوړ شو. دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه، خو د اوښې په شانتې جړه او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړې. دا هم هغه کمال شو. او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه، نبی علیه السلام ورته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه. وی د الله رسوله زما قوم خو یمن دی، هغوی خو دلیل غواړي. وی څه دلیل؟ وی نښه غواړي. وی ښه یو نښه ده زه در کوم. وی څه نښه ده؟ وی که هغوی د نه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه، نو تندي نه به دې رڼا خیږي. او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه، رڼا به بندېږي. طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کړ. قوم ورته وی نښه دې څه ده؟ په تندي لاس راښ کړ. داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه، هغه مخامخ ځمکه روښانه کړه. او بیا به پې لاس راښ کړ، رڼا به ختمه شوه. نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی، هغه د نبی علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی. دا کمالات. د حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم. عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه. ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته. قرآن شریف کې الله فرمایي ویحیی الموتى باذن الله، یا احیی الموتى باذن الله. مړي ته به قم باذن الله، د خدای په حکم پاسه نو پابسید. یو بیبي وراله ام محجن، یو بیبي راله ام محجن رضی الله تعالی عنها، زوی مړ شوی، یو زوی و. نو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه. وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی، مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي. نیک بخت داسې وی الله کولی شي واپس جم دی کولی، خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړه. هغه همغسې جالي او ډېره زیاته فریادي ده. نه ماله به د الله نه سوال کوې چې زما دا زوی خدای جمدي کړي. ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کو. څه دلیلونه یې مو ته شروع کړل. قرآن کې نه دي څه. وی زوی د کم ځای دی؟ وی کور کټ کې پروت دی، لا مې نه دی ښخ کړی. وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته ووی قم باذن الله. زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې که او کېناست په کټ کې او راپاڅېد. دا معجزه شوه د حضور پاک. او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل، بیا به واپس مړه شو. او دا هلک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو، خدای ول ډېر لوی عمر ورکړ. د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو، د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو. دا کمال. زه به تاسو ته خلاصه د خبرې ده ویم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده لاسونه یې پرې کړل. وی که زما محبوب یې لیدلی وی سرونه به یې پرې کړي. او صحابو دغسې کړي دي که نه. حسن یوسف دم عیسی. یو صحابي دی کې ډېر زیات واقعات دي خو ما درته اختصار وکړم. یو صحابي دا پنډۍ ماته شوې وه، یو کافر یې وجلې او بیا یو پنډۍ ماته شوې وه
او ځان له خپه تړلې وه په پټکي باندې او پیغمبر علیه السلام راغی او لاس یې پرې راخ کړ چوف یې پې وکړ او صحابي وایي قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي. او حضرت علی صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیہ السلام تپوس وکړ این علی ابن ابي طالب وی علی څه شو؟ وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي. وی راوې بلې چې راوې غوښته نبی علیہ السلام وله په سترګو دم ور واچو. علی صاحب وی داسې خدای سترګې جوړه کړه چې اړو بیماري پې نه وه. د دې ډېر زیات مثالونه دي. او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری. هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي. دا د حضور پاک کمالات. او یارونو بالخصوص برته ده وویمه چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوښانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل دا ځان له کمالات دي. خو نبی علیہ السلام چې کوم مړه لونه د الله په حکم جمع دي کړي دي دا ځان له کمال دی. یو صحابي پیغمبر علیہ السلام ته قصه کوي وی مونږ به څه چل کوو مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې نو چې ښکلې کاڼې به م ولیدو هغه بل به م وغورځو بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځو نو چې د هغې نه به م خشته کاڼې ولیدو نو هغه زور به م وغورځو او چې کاڼې به نو بیا به م د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې. دا وی زمونږ ژوند و. نو وی ځان له ما یو بوت جوړ کړی وی صحرا ته تلم ښکار له نو یو بوت مې یو ځای کې کېښود چې دورېږه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو وی چې بوت له رالمه وی لوند وی خوا کې دریاب و سیلاب و سیند و وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي ګرمي جوړ شوې ده. نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته بیا مې ښکار وکړ رالم ومې کته وی بیا لوندو وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورلوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والې دي. وی چې سار مې ښکار کو بیا مې وکتل بیا لوندو مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وي نو یو ورځ مې دا چل وکړو وی ما چې به ښکار وکړو نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او لومبړې به راتلې هغه به یې خوړلې. نو ما یو ځای کې ښکار کو وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چېته کښېنم او پټې سارم چې دا دې کم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې وی چې پټ کېناستم داسې مخامخ وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې متیازې وکړ د بوت په سر یې راله متیازې وکړئ وی چې متیازې وکړئ وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا دې سیند ته لمبلو لځي دا خو هغه لومبل راځي هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب متیازې پې کوي. نو یو شعر یې ووی رب یبول الثعلبان برأسه اغم خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي. رب یبول الثعلبان برأسه اغم خدای کیدی شي چې ګیدړان هغې په سر باندې متیازې کوي. لقد ضل من بالت علیه الثعالب چې چاله ګیدړ په سر متیازې کوي که نه دام ګمراه دی چې څوک د دې عبادت کې دام ګمراه دی. وی بس اوچت مې که او الله اکبر مې پې ووی او ځمکې له مې راوباراو چې تا باندې خو مرداره متیازې کوي ګیدړان د هغوی نه ځان نه چې ساتلې موږ له به څه خیر راکړي. نو زما رونو وی دقه خدای پاک موږ ته هدایت را نصیب کو او د الله فضل دی موږ د هغه ذات عبادت کوو د هغه ذات ته رب وایو چې نه وله مرګ راځي نه وله بیماری راځي نه وله تبه راځي نه وله ټوخې راځي او همیشه دپاره موجود دی او د ټولو کائناتو اسمانونو بره ځمکه او لاندې او په دا منځ کې د هر څه خالق او مالک دی. داسې دی که نه دی؟ الله دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر زیات کمالات ورکړي او چونکې زموږ ښکلی پیغمبر دی نو په دغه کمالاتو باندې موږ خوشحاله یو او موږ پې فخر کوو. رب العالمین دې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د هغه ښکلي دین نصیب وګرځولی کړي.